زه تاسو ته ستاسو د دین، ستاسو د ایمان، ستاسو د عقیدې او ستاسو د جیبونو غله در پیژنم. خو الحمدلله ډیری مسلمانانو، که هغه زموږ ورونه دي او که زموږ خویندې دي، هغوی حق ته رسیدلي په حق باندې پوه شوي چې د دین خدمتګار څوک دی او د دین، د ایمان او د عقیدې او د جب غل څوک دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم اناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فقالوا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې څه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاهنانو په باره کې پوښتنه وکړه. د فالبین، کفشناس، رمل انداز، کوډګر، دا ټول پکې راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وفرمایل چې دا هیڅ شی هم نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي انهم لیسوا بشیء، دا هیڅ شی هم نه دي. نو هغو خلکو عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوی خو کله کله یوه خبره وکړي او هغه خبره رښتیا وي. کله چې کوډګر ته ورشي یا ځینې فاسدو تعویزګرانو ته ورشي، بیا پټې او د غیب خبرې درته شروع کړي چې په تا باندې داسې شوي، داسې شوي، داسې شوي. څونکه دا ورتلونکی د قرآن او د حدیث نه بېخبره دی، جاهل دی، دا هم ورته وایي هوکې د هغه خبره تاییدوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا کلمه د حق یوه خبره وي چې یو پیری یا جنې یاده کړي او د خپل دوست، د شیطان دوست څوک دی، همدغه کاهن د ده په غوږ کې واچوي او دې پیري د فرشتو نه اورېدلی وي او هغه کاهن ورسره بیا 100 نورې راټولې کړي او دروغ ورسره یو ځای کړي، د خلکو ترمنځ یې تیته کړي. د مسلمان عقیده د هغه د ټولو اعمالو بنسټ او اساس تشکیلوي. که عقیده سالمه وي، په هغې کې شرک نه وي، خرافات نه وي، بدعت نه وي، مزخرفه عقیده نه وي، نو دا چې کم نیک عمل کوي دا امید شته چې الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. اما که خدای مکړه عقیده فاسده وي، شرکی عقیده وي، مزخرفه وي، هغه د بدعاتو او د خرافاتو نه ډکه وي، نو هر نیک عمل چې دا انسان کوي په دې هیله او په دې امید چې دا به الله رب العزت په خپل دربار کې قبول و منظور کړي، نه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دوی به د ثواب په نیت باندې یو کار کوي، لکن د دوی هغه ثواب او د دوی مشقت هغه ټول ضایع شوی، برباد شوی، هیڅ هم نشته دی. د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث صفیه بنت ابي عبید ده. دا صفیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعضې میرمنو نه روایت کوي. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اتی عرافا
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې کاهن ته راغی، عراف ته راغی، فالبین ته راغی، کوډګر او جادوګر یا دې مفسدو ځینې تعویزګرانو ته راغی او د هغه نه د یو شي په باره کې پوښتنه وکړه، هغه څه ورته وویلې، ده د هغه د خبرې تصدیق وکړه چې ته رښتیا وایې، نو تر 40 ورځې پورې به د هغه مونځ نه قبلیږي. هغه ورونه چې په کوډګرو ګرځي، هغه ورونه چې په فالبینانو باندې ګرځي، یا هغه خویندې چې هیڅ تعویزګر او کوډګر او فالبین ته نه دی پاتې، هغوی د محمد رسول الله دا وینا په خلاصو غوږونو باندې واوري. او په ځینې روایتونو کې خو راځي چې په تش ورتګ سره یې 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي. او دا چې د هغه خبرې تصدیق وکړي، کم قرآن چې په محمد رسول الله نازل شوی په هغه باندې کافر شوی. ملا قاري په مرقات کې د دې حدیث لاندې ډېر لوی بحث کړی دی، وخت کم دی چې هغه ټول زه درته وڅېړم. نو زما د درنو اوریدونکو نه که زموږ ورونه دي او که زموږ خویندې دي، دا هیله ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې د قرآن خدمتګار څوک دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خدمتګار څوک دی، څوک ستاسو تر غوږونو د الله کلام او د محمد رسول الله احادیث در رسوي، او څوک ستاسو د جیبونو غل دی، څوک ستاسو د ایمان غل دی، څوک د ستاسو د عقیدې غل دی. په دې باندې باید تاسو پوه شئ. او دا هیله هم درنه لرم چې هر چاته تاسو د مولا نوم مه ورکوئ. چیرته چې کوډګر دی، چیرته چې جادوګر دی، چیرته چې مفسد فالبین دی، بس هغه ته تاسو د مولا نوم ورکړی دی چې مولا سکزم. دغه مولا دی الله ستا سره غرق کړي چې ستا عقیده یې در خرابه کړه. هلته که د جماعت او د مدرسې دپاره څوک 15 روپۍ درنه وغواړي خو ولاکې ورکړي. او د فالبین و جادوګر څخه چې بیا روان یاستئ، که ورونه دي که خویندې، که 10 زره هم درته ووایي بیا یې نو پروا نه کوي، که 20 زره هم درته ووایي. تا که احمق در جهان است مفلس در نمیماند. چې احمق په دنیا کې وي نو مفلس به څنګه بند پاتې شي. نو که ستاسو په ټولنه کې، ستاسو په کلي کې همداسو مفسدین وي چې هغوی کوډې کوي، هغوی جادو کوي، اول خو ورته نصیحت وکړئ، د دې فساد نه تاسو منع کړئ. که بیا هم هغه اصلاح نشه، نو داسې عمل ورسره وکړئ چې په ژوند کې بیا یاد لري چې د کوډو او د جادو نوم وانخلي. نو هغه کسان چې د الله د دین لپاره، د رسول الله د سنتو لپاره کار کوي، چې هر څوک وي د نړۍ په هر ګوټ کې ژوند کوي، الله دې د هغه مرسته وکړي. او د ملا په نامه چې د خلکو د جیبونو او د عقیدې او د ایمان غل دی، په لومړي سر کې د الله نه ورته هدایت غواړو. که قابل د هدایت نه الله دې دوی نیست و نابود کړي چې دا خلک د دوی د شر نه آرامه پاتې شي. بل پیغام وور